شیخ طاهر صاحب السلام سلام علیکم صاحب خیر ولسه الله. وعلیکم السلام. ولسه محترم د عیسایانو سره نکاح کیږي؟ یو لحظه صبر وکړه دوستانو. احمدزی صاحب د اکسان ته راپورته کړه. عیسایانو سره نکاح کیږي؟ ښه دا د تا نوم څه شی ده؟ فاطمه بریتوره خور ده. بریتوره خور، فضل وکړې یا رب. له چا سره؟ عیسویانو سره. عیسایانو سره ښه یعنی نکاح ته کیږي ورسره؟ یعنی ته بریتورې خورې ته نکاح ورسره کوې که هغه نکاح در سره وکړي؟ په څه شکل یې خو مو پوه کړه، غږ دې د نر ده، نوم دې د ښځې ده. هغه راسره نکاح کوي. ښه یعنی ته اوس یعنی هغه ښځه له تا ښځې سره نکاح کوي؟ او جی د ښځې خو له ښځې سره نکاح نه مسلمان یم، کېږي. هغه عیسایانه ده. د ښځې خو له ښځې سره نکاح نه کېږي. ښځه نه یو، زه سړی یم، هغه ښځه ده، خو هغه عیسایانه ده او زه مسلمان یم. د دې سره نکاح کیږي که نه کیږي؟ نو نوم دې څنګه نر یې شي؟ ملامت نه یو، نو خو دې تا نوم فاطمه دې په ځان باندې ایښی ده. دا د هغې ایډیا نه، زه لایو راغلی. ښه د هغوی له ایډي نه ته یعنې نکاح دې لا نه ده کړې، بیا د هغې ایډي هم له تا سره ده، کېدای شي په خوا کې به دې ناسته وي نه؟ بیا عیسایانو کې فاطمه نوم د کوم ځای نه راغی؟ ما خپل لقب ورکړی. د خپل لقب ورکړی. ښه اسلام دې قبول کړي، بیا نکاح دې ورسره کېږي. ښه چې اسلام نه قبلوي همداسې هغه خپل مذهب کې، زه خپل مذهب کې، هم سره رکاوټ نه وي، نو دې سره کېږي که نه کېږي؟ هغه بیا شرک د نکاح ورسره نه کېږي. ښه الله ممنس. همدې جواب به درته میلاو شوی. دا بریتورې خویندې وپېژنئ مسلمانانو، دا په دې زنانو په نومونو چې کله کنځلې کوي، یو ځای توهین و سپکاوی کوي، یو بل ځای ناسته ولاړه کوي، دا ټولې همدا بریتورې خویندې دي. بریتورې خویندې مو اوس وپېژندلې؟ بالکل احمدزی صاحب کله پې غلط میسیج درته وکړي چې مجرده څال ده یو 50 یو سلګونو 85 راته راولېږه نه، ګورې او تر مزم بیا دومره ظالمه، بیا د زنانه عکس، د زنانه نوم، د دې غږ له دې نارینه توب. ای عمر جانه، بابا عبدالرحمن صاحب، احمدزی صاحب، والله دا بعضې خلق له دې خپل نارینه توب هم نه شرمېږي. همداسې د خیر صاحب بېشک. یعنی اوس د دین خبره د اسلام خو باید نر خو د نر صفات په ځان کې پیدا کړي، لیکن نن دومره د مو خلق د نارینه توب نه لا نه شرمېږي. او دلته ډېر خلق دغه د بریتورې خویندې راځي چې موږ ته توهین او سپکاوی کنځلې کوي. زه پې پوه شوم چې همدغه بریتورې خویندې دي. یی بریتونه نوم او عکس د ښځې وي، نو زه بریتوره خور ورته وایم. ګورې په دې بریتورو خویندو غلط نه سي. ښه قربانه کوم اوسم خیر صاحب، ما سوچ کاو کوم مایل که کومه مسلمانه خور داسې پوښتنه به کوي که نه، هغه خبر نه وم چې میز کې بریتوره. کاشکې درته ویل وسې احمدزی صاحب بل را باندې ورور ده درغلمه. راځئ بخیر. شیخ طاهر صاحب راغله. شیخ طاهر صاحب بخیر راغله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قاری صاحب څنګه یې؟ صحتونه؟ وعلیکم السلام ورحمت الله. وعلیکم السلام. قدرمن سي، الله مو قدرمن که. تاسو ښه یاست شیخ طاهر صاحب؟ د الله رحم دی. بس تا دعا سلام ته راوښودې، ستاسو ګپ اورم. قدرمن سي، الله مو قدرمن کړه. ښه څه شی نوم یې ده؟ رضوان. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. قاری صاحب، زما دا 3 کاله کېږي عراق کې ژوند کوم، یو څو پوښتنې مې کولې. ښه یوه پوښتنه چې ضروري وي هغه وکړه، ناوخت هم ده، زه هم ستړی شوی. ضروري پوښتنه دا ده چې قاری صاحب، زه د دې سره لکه مطلب کانه پینه رهایش هر څه مې د دې سره دی که نه، نو ما دا پوښتنه کوله اوس اکثر د دې خپل ځان نه پروګرام وکړي، د هغو سره زما د روټۍ خوړل جایز دي کو جایز نه دي؟ لکه یو خو داسې چې هغه دیو د ایشل کوي. تر ټولو بدترین کافرترین د صحابه و توهین او سپکاوی د امهات المؤمنین او توهین او سپکاوی کوونکي د دغه وطن خلق دي. بیا ورپسې د موږ او تاسو شاوخوا دي. په هیڅ شکل د اشکالو له دې سره خوراک او چیښاک او ناسته ولاړه جایز نه ده.
زه تاسو ته د الله بندگانو وایم، د الله بندگانو د الله او دوه ویډیوګانې درته ښکاره کوم. چاته مې لېږلې دي چې آیا ابو لؤلؤ المجوسي نه مدد ما سره د قاري صاحب یو دا بل په دې څوک وداله څنګه چې دي نازه دا اوس سیستاني صاحب یو سیستاني صاحب لږ وښوره 40 کاله کېږي غلی ناست نه چا یې اواز نه ده اورېدلی. اوس سیستاني صاحب یو پوښتنه مې وکړه جواب دې رانه کړ. وی په بخښنې سره معذرت سره او والله هغه دې څه وویل ښه ده را په یاد دغه ورور ته هم ترې ولې صبر وکړه. کومه پوښتنه دا وه چې الله عز وجل قرآن کې وایي چې تاسو دروغ مه وایئ، شرک مه کوئ او داسې نور تعلیمات چې رسول صلی الله علیه وسلم ته راکړي دي. دا ټول شیان نو د شیعهګانو عبادت جوړ کړی دی. نوحه کول، تقیه کول، په قرآن کې تعریف کول، اضافه کول د خبرو، یعنی مثال دا نور شیان چې کوم اعمال چې دوی عبادت وایي دې نه په قرآن کې او په دغه کې مثال صراحتاً ممنوع دغه د حرام ګرځولي دي. الله ستاسو شرک نو دې کله په قرآن ایمان لري دا ټول شیانونه ولې عبادت جوړېږي ځان ته. نو دوی خو د قرآن په مقابل کې نو نه درته وایي چې کله چې مهدي راځي ویأتي بکتاب جدید وقضاء جدید وامر جدید، ولې به ټول نوي نوي راوړي؟ دا به د شریعت د داود علیه السلام په شریعت باندې عمل کوي. ته دغه ویډیو چالو کړی، دوه ویډیوګانې دي ما غالبا تاسو ته لېږلې، یو په ابوبکر او عمر په عزا ماتم کولو کې په زرګونو خلق دي لعنت وایي، او یو بله ویډیو ده له ابو لؤلؤ المجوسي. زه یو پیغام هم درته لرم، دا در سره نوټ هم کړي، ټول مؤمنان مسلمانان دې نوټ کړي. له چا سره دغه دوه ویډیوګانې چاته مو لېږلې دي؟ ما سره موجود دی. بابا عبدالرحمن صاحب تاسو سره دوی موبایل څه یو 2 دقیقې نه هغه نه بابا عبدالرحمن صاحب په دې باندې نه پوهېږي. هلته یو وارې موبایل جینې ورکې، بیا جینې بندي، بیا اواز جینې بندي. تاسې خبرې کوئ، زه 2 دقیقو کې چمتو کوم انشاءالله. زر کو دا سیستاني صاحب به موږ یو وارې تر دبي باسو، بیا دی لري را بیدارېږي. نن قاري صاحب په دغه بل رقم په شیعهګانو ورغلی منن. دلته زموږ د کور خوا سره 1 کیلومتر کې اوسېږي، یو مرکز دی د شادي حال دی. اوس یو 50 نفر سپینې خولۍ سپین کالي یې اچولي، زه پرې ورغلم مال دا څه لوبه مې دلته جوړه کړې دی. وایي دا خو موږ شیعهګان یو محرم دی او خپل ماتم کوو، دا کوو کو مال قرآن او سنت کې دا شته دا ماتم کول د 3 ورځو نه بعد یو څوک مناول تاسې ماته ښودلی شئ. وایي ورګه زر پسې ملا راولم. مال ورشه ملا راول. زه موټر کې داسې ناست وم، ډډه مې ملا یې راغی. مال یاره زه یو سوال کوم چې تاسې دا ماتم مو دلته جوړ کړی، دا ښځې یو سړي وځي نه وځي، دا څه لوبه مو جوړه کړې ده؟ نو مال وایي دا خو موږ د حسین رضی الله تعالی عنه په څوک په مرګ کې دا دلته نه خفه یو، د هغه مناقب بیانو، دا کوو. دا بل رقم شیعهګان دي قاري صاحب محترم. دا سپین کالي اچولي، سپین لوپټې په وګور اچولي. مال تاسې دا دغه دي د اسماعیلیان رقم خلکو و خو اسماعیلیان هم په دوی کې سته، زیدیان هم سته، اباضیان هم سته. دا د تاسو هغه دومره خطرناک خلق نه دي، هغه د صحابه او توهین نه کوي. د اسماعیلیان سیدي یا زیدیان سیدي د امام زید رحمه الله، د امام باقر علیه السلام د ورور منون کې سیدي، هغه دومره د صحابه او د امهات المؤمنین توهین نه کوي، لیکن په عقایدو کې ډیر سره یو دي. دغه اوریان ورته وایي. دا د قاري صاحب دا د هند خلکو د هند. نو مولا ته ما ویل مال 3 ورځو نه بعد مال زما پلار دی په مثال هغه په جنت الفردوس کې ژوند تیری او زه دلته جاړم په ځان مې راایخي. نو زه په ده خوشحاله یم که دا خفه یم، خو الله حسین رضی الله عنه ته د شهادت درجه ورکړه او د شهید د اول ساس کې الله سبحانه وتعالی هغه جنت ته داخل کړی. نو زه ولې خفه یم؟ ما ته څه تکلیف دی؟ تاسې مال ولې په دې وایي دا خو زموږ رسم جوړ شوی. مال ګوره دا رسم ستاسو بدعت دی، اسلام کې د دې هیڅ دغه نشته. دا رسم زین العابدین نه دی کړی، دا امام باقر نه دی کړی، امام جعفر نه دی کړی، امام صادق نه، دا ټولو نه دی کړی. تاسو یې څه کوئ؟ وایي ستا خبره صحیح ده، راځه موږ سره ډوډۍ وخورم، ما ستاسو ډوډۍ والا کوی خورم. بس سړی داسې راوښویدلو نرم الله افرین دا چې دومره دغې در سره کړی یم، دا فرین دی په ده باندې چې منلي دي چې دا د موږ رواج ده
نو بیا دې مفرین یې ورباندې لیکن اوس که دا درته ویلی وای چې د سیاله د ابوبکر د عمر توهین درته کړ دې ته خو ښودلي همداسې دي چې کله په ماتم در سره غږېدل یا په 12 در سره غږېدل نو ډایرکټ د صحابه او توهین ورسره کوي ځان قاری صاحب دا د یو مټوم نه وده چاړه مې په لاس کې نیولې وه که دا خبرې کړې وې والې مې دا مې یاد وساته یا ګزاره خبرې هم نشته دا هم د عمر بچی دی شیخ صاحب که دا یوه خبرې غلطه کړې په خدای که مې پې اسره کړې دا هم یاد وساته نه دی خبر نه دی شیخ طاهر صاحب خبر نه دی بیچارهګان دعوت ورته وکړي دغسې خلق په دغو ځایونو کې چې دي لیک دعوت غواړي لیک مجلس غواړي یا ما درو خبره نه ده کړې خبره نه ده کړې دا یو کال چې درته وهمه چې درومي غواړي د ټولو کې دومره غیرت نه چې سیوري مې درو غواړي د هلته د دعوت دپاره الله بابا عبدالرحمن ته هم چې راودې غواړي ورځ والله دغه یو ورې مې درو غواړي چې د هلته له نږدې دغه خو ډېر ښه خلق دي خبرې ته غوږ نیسي یو ورځ په علاویانو پسې ورغلم هغوی راوښکلم وینا ته اجازه نه لري دلته موږ ته خبرې وکړي هغه علویان یې ډېر مردار شیعهګان دي علویان خو هغه خو نصیریان دي هغه خو د علي رضی الله عنه په خدایتوب باندې ډایرکټ اقرار درته هغه اله مني که نه ما ورته ویل مال چې علي رستنان هو اله دی په الماني مې ورته ویل نو مال دا عبدالرحمن ابن ملجم راغی دا الله یې ستاسې په سر ووایي په توره دا څنګه الله چې مړ شو یاره په سړو یو دم پته ولګېد ما ته وایي ته دا خبرې دلته مه کوه زموږ خپل دین دی ستا خپل دین دی ما لا زموږ خپل دین خپل دین او ته خو ځان ته مسلمان وې که اوس چې راځي معلوم یې کو دا څنګه الله و چې دا مړ شو بیا علي رضی الله عنه خو دته موږ الحمدلله علي رضی الله عنه اهل بیت دغه دوه ویډیوګانې درته راواخلي دا دغه څه شو ابابیل جان څه شو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام قاری صاحب محترم یوه پوښتنه لرم زری وکړئ قاری صاحب محترم دلته زما سره یو ملګری دی په کور کې را سره اوسېږي دا د پردیو نجونو سره غږېږي خبرې کوي او ورته ګیفټینګ کوي هغه کوي زه ورسره هر وخت یې نښتې یم چې دا کار مه کوه دا حرام دی ګناه لري نو دا نه پوهېږي او دا یعنې مطلق حرام دی ګناه لري که نه قاری صاحب پردیو ښځو ته چې ګیفټ کوي ته ورته وایه ورته د تا خور ته به زه ګیفټ وکړم یا به دې لور ته وکړم یا به دې ښځې ته وکړم ورته اتې قبلوي دي ځان دپاره قاری صاحب ما ورته وویل چې دا کار مه کوه دا ګناه لري په دې باندې را سره خفه شو لانجې را سره وکړله خو دغسې ورته ولې ته خپل عزت پیژنې بل عزت نه لري یا الله بنده دا حرام یوه خبره راته وکړي دغه پیسې چې تاسې د ډومانو ته لیږئ ډمو ډومانو ته یې لیږئ عزت خرڅونکو حیا خرڅونکو ته یې لیږئ خو لاړ سئ هلته یو فقیر ته یو مسکین ته یو یتیم ته مسجد ته مکتب ته مدرسې ته پلار باندې دې خرچه کړه په مور په قریب په دوست یې خرچه کړه نو دا ناروا دي دا په خپلو پیسو ځان ته جهنم اخلي په خپلو پیسو ځان ته جهنم اخلي دا خلک دا کوم چې د ډمو د ډومانو ملګري دي د عزت او د دین او د مسلمانانو حیا وړونکي خلق دي دا هر څه ناروا او حرام دي بلکې دغه خلق چې ورته ناست دي په ورځ قیامت به الله د دې پوښتنه لاجني کوي په ډمتوب را یو ځای په بې عزتي او په سپکاوي را یو ځای همدغه کار دغه خلق ورته وایم که د تا له خور سره یې څوک وکړي د تا له مور سره د تا له ښځې سره د تا له فامیل له یوې زنانه سره آیا ته غواړې ده نه غواړي د خپل ځان نو د بل دپاره یې څنګه غواړي او دا هم یاد وساتئ چې هر څه دې په ځواني کې وکړل د دې انتقام به الله جل وعلا له تا نه اخلي چې د چا عزت دې تر پښو لاندې کړل د چا بې عزتي دې وکړه د بل د ناموس بې عزتي دې وکړه ځکه سبا تم ښځه لري سبا لور لري سبا خاندان لري داسې به در سره کېږي لکه نن چې بعضې خلق له خلقو سره کوي الله مو مل سي همدغه بس خبر منسي